سلامونه نیکې هیله مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې کړي چې تاسو به هم زموږ شان روغ رمټ او د صحت پر جامه کې پټ استئ دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم داسې یو اپلیکیشن درته معرفي کوم چې د اپلیکیشن په واسطه سره تاسو کولی شئ د خپلې خوښې موبایل کوم اپلیکیشن چې تاسو غواړئ هغه هیک کړئ یعنې بالکل یې هینګ کړئ بخښنې سره هغه هینګ کړئ یا یې جام کړئ یا دوستانو یا یې بلاک کړئ بیخي د خپل لیست نه نو تاسو کولی شئ په دې ویډیو کې په ډېر اسانۍ کولی شئ د منټ دپاره د څو سکندو دپاره د یو ساعت لپاره خپل موبایل کوم اپلیکیشن چې دی هغه تاسو له کاره وغورځوئ یعنې بالکل یې بلاک کړئ او دوستانو پس تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره بیرته یې هغه ان بلاک کړئ یعنې بیرته یې خپل عادي حالت ته راولئ نو دوستانو دا ټول په دې ویډیو کې درته ښیم که چېرې مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ دوستانو او دا کوم ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې سره سبسکرایب بټن ووهئ ورسره خوا کې بیل ایکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو ټول نه مخکې ورسېږي نو دوستانو دې لپاره به تاسو ټول نه مخکې راسئ خپل دغه کې به تاسو یو اپلیکیشن د هغه ډاونلوډ کړئ چې د دې نوم د کین نوټ دوستانو تاسو به راسئ خپل پلی سټور ته کله چې تاسو پلی سټور ته لاړئ نو دلته به تاسو راسئ خپل پلی سټور خلاص کړئ کله چې تاسو خپل پلی سټور ته راغلئ دوستانو تاسو به خپل پلی سټور خلاص کړئ کله چې پلی سټور خلاص کړو نو دلته به دوستانو تاسو سرچ کړئ کې نوټ صحیح ده تاسو به کله دا سرچ کړئ تاسو ته به دغه اپلیکیشن راځي لکه دلته ډبل او پی اس هم ورته لیکل شوی دا ایفل لاک تاسو که دا هم ورکړئ او که نه ورکړئ په دواړو باندې راځي صحیح ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو افر کړئ دوستانو بخښنه سره تاسو به دلته انسټال راځي ځکه چې تاسو به نوی انسټالوئ خو ما ته افر راځي ځکه چې ما الریډي انسټال کړی ده نو دوستانو زه دلته راځم او په افر باندې کلیک وکړم نو کله چې افر باندې مې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ته داسې صفحه راځي صحیح ده کله چې تاسو ته دا کوم صفحه راغله ټول نه مخکې نو تاسو به داسې کار وکړئ چې ټول نه اول تاسو انسټالوئ نو تاسو په ټول مهم دي چې دا خبر دا ده چې تاسو به په والیوم ډاون او والیوم اپ په دې دوه باندې تاسو د پاسورډ ورکړئ دوستان تاسو کولی شئ چې والیوم ډاون او والیوم اپ باندې تاسو درې ځلې کلیک په یو بټن وکړئ او دوه ځلې په بل بټن باندې کلیک وکړئ چې داخل ته تاسو درې اپشن راځي په درې اپشن کې به تاسو نون انتخاب کړئ هغې نه تاسو ته یو کویشن درکړي تاسو به کویشن یو تاسو ته یو سوال درکړي تاسو به هغې ته کویشن ورکړئ کویشن به تاسو مثال کې ویلکم ورکړئ افغان ورکړئ هر څه چې ورکوي تاسو ورکولی شئ په ډېر اسانۍ سره هغه به تاسو ضرور یاد ساتئ ځکه چې بعضې وخت تاسو بیا کله د پلی سټور یا اپډیټ غواړي یا د کوم مشکل چې تاسو سره مخ شئ نو تاسو نه بیا یو کویشن چې درکړی هغه تاسو نه حتما غواړي نو هغه به تاسو سره الریډي سمپل ځان سره ساده ساتئ چې هغه هم تاسو بیا په آینده کې تاسو ته په کار راځي او دې سره دوستانو زه هم داخلي کوم درې دفعې د والیوم اف بټن وهم او درې دفعې والیوم ډاون سین دوه دفعې راځم اول په والیوم اپ باندې درې دفعې زه کلیک وکړم یو دوه درې یو دوه نو زه به دوستانو دلته داخل درغلم کله چې زه راغلم داخل دوستانو تاسو ته به داسې یو انټرفیس مخ ته راشي دلته دوستانو تاسو کولی شئ هر هغه اپلیکیشن چې تاسو هغه غواړئ بلک یې ختم یې کړئ نو هغه تاسو کولی شئ دوستانو د دې نه تاسو کولی شئ ختمول شئ نو زه اوس دوستانو راځم دلته غواړم چې په دې یو څو اپلیکیشن غواړم چې هغه باندې زه بالکل هغه دغه کړم یعنې بالکل یې دلته لا کړم نو دوستانو زه راځم دلته څو اپلیکیشن دی چې هغه زه غواړم هغه لا کړم دوستانو دې کې یو ګوګل کروم ده زه غواړم چې دا لا کړم او کله چې زه بل چې کوم دی دوستانو په دې کې به زه یو بل هم انتخاب کړم چې هغه څه شي دی دوستانو دلته راځم زه انسټاګرام دی صحیح ده انسټاګرام د یو بل به هم انتخاب کړو دوستانو چې تاسو ښه ورباندې پوه شئ راځم دلته یو بل اپلیکیشن ده په نام دی څه شي په نام دی فیکس آرټ دا به هم موږ بلاګو نو تاسو به دوستانو دلته یو مهمه خبره ده چې تاسو به دا چیک آن کوئ دا به تاسو داسې آن ساتئ که چېرې تاسو خپل انسټالوئ تاسو به دا آف وي نو تاسو به دا ضرور آن کوئ کله مو چې دا آن کړه دوستانو اوس به تاسو ووځئ د صفحې نه بالکل ووځئ د هغه نه نو اوس تاسو راشئ دلته کوم شی چې تاسو لا کړي دي هغه تاسو خلاصوئ تاسو به داسې بلک یا هینګ کېږي یعنې سره په دې باندې چې هر څومره تاسو اوس کار وکړئ هېڅ کار نه کوي داسې به بلک پاتې کېږي واپس راځو دوستانو موږ بل څه شي کړي وو بل هم په دې کې موږ کړی وو انسټاګرام صحیح ده انسټاګرام هم په دې کې انلا کړی وو دوستانو بلا کړی وو هغه هم ګورو راغلو انسټاګرام ته کله چې انسټاګرام ته راغلو دوستانو هغه هم په دې شکل باندې موږ ته راغی صحیح شو دې وروسته دوستانو موږ کوم یو بل اپلیکیشن کړی وو چې نه پوهېږم څه په نوم وو هغه په هر حال دوستانو تاسو کولی شئ هر اپلیکیشن چې تاسو غواړئ همداسې هینګ کړئ او تاسو غواړئ چې دا بالکل له کاره وغورځي یو څو دقیقو دپاره یو ساعت دپاره یو د ورځ دپاره تاسو کولی شئ هر څومره ټینګ تاسو یو چېرته موبایل ورکوئ چې تاسو غواړئ هلته خطر وي
تاسو موبایل ته خطر پېښېږي، تاسو کولی شئ دا موبایل هغلته په خپل ډاټا زړه وساتئ. نو دوستانو راځو اوس دلته یو بل کار زه تاسو ته هم ښیم چې هغه هم تاسو کولی شئ. یعنې دوستانو د شي یو بل طریقه ده په هم دې کې هم راځو بېرته خپل اپلیکیشن ته داخلېږو. کله چې اپلیکیشن ته داخل شو دوستانو بیا هم رقم 3 دفعې ولیم اف او 2 دفعې ولیم ډاون وي. 1 2 3 1 2. نو دوستانو بېرته راغلو موږ خپل اپ ته راغلو هم راخلاص کړو. دلته اوس دوستانو راځو بېرته کوم اپلیکیشن چې موږ کړي دي دوستانو یو کروم د انسټاګرام د فیکس ارټ ده. نو اوس غواړم دوستانو زه دغه کوم هغه چې ده داسې تاسو بل هغه وساتئ لاک وساتئ. هلته به تاسو راسئ دلته په دا ټرانسپرنټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به هم راسئ تاسو به ټرانسپرنټ باندې کلیک وکړئ. هلته به هم راسئ تاسو به ټرانسپرنټ باندې کلیک وکړئ. بېرته چې تاسو دوستانو راغله بیک نو اوس به وګورئ دوستانو تاسو کوم اپلیکیشن چې د هغه به خلاصېږي ولې بیکول به بیا هم جم وي. نو اوس راځو دلته مثال خبرې زه اول دا راخلاصومه. دې باندې تاسو څه کار کوئ دغه ګوګل چې دی به راخلاص کړي نو دا اوس هېڅ کار نه کوي. صحیح ده. همداسې دا چې کوم شی کې سرچ کړي دا همداسې جم کې فاضي دي. نو راځو بېرته واپس انسټاګرام ته راځو دوستانو. انسټاګرام کې هم ګورو انسټاګرام دوستانو همداسې راخلاصېږي همداسې به جم پاتې وي. نو دې کې دوستانو هېڅ کوم ایډیټینګ یا تاسو نه لایک کولی شئ نه کومه صفحه کتلی شئ همداسې جم پاتې کېږي. نو دوستانو دلته تاسو راسئ پکس ارټ وګورئ هغه به هم په دې رقم باندې پکس ارټ کې دوستانو تاسو یې وینئ په دې رقم جم پاتې شو. نو دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ د خپل موبایل کوم اپلیکیشنونه چې دي هغه یو څو ثانیو دپاره یو څو ګنټو دپاره یو څو منټو دپاره یو څه وخت دپاره تاسو کولی شئ هغه بالکل بلک کړئ او له سیسټم یې وباسئ. او بېرته دوستانو تاسو غواړئ هر ټایم تاسو کولی شئ چې بېرته د انبلاکینګ دلته به تاسو بېرته راسئ دوستانو او 3 دفعې په دې باندې کلیک وکړئ 2 دفعې هلته کلیک وکړئ دوستانو تاسو خپل پاسورډ ورکړئ او دا به بېرته تاسو غیر فعاله کړي یا به دلته انچک کړي. کله چې تاسو انچک کړئ دوستانو دلته به تاسو بېرته راسئ خپل اپلیکیشنونه بس وګورئ هغه به بېرته ستاسو په عادي حالت کې تاسو کولی شئ اوس له دې نه کولی شئ استفاده وکړئ. راځو دوستانو بېرته خپل انسټاګرام راخلاصوو دوستانو. تاسو وینئ دوستانو موږ خپل انسټاګرام اوس بالکل صحیح کار کوي. نو په دې سره دوستانو تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره خپل د موبایل کوم اپلیکیشنونه چې د هغه یو څو وخت لپاره هینګ یا بلاک کړئ. دوستانو دا و د نن ویډیو تر بلې ویډیو چې بیا ستاسو سره لیږم د الله